د ریاضي خپرونې قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او وخت مو پخیر. هیله ده چې ټول به روغ او جوړ یاست. ګرانو زده کوونکو، کله مو فکر کړی دی چې د زده کوونکو د قطار جوړول یا د سپورت د ټیم د غړي ټاکل ټول د ریاضیاتو په ژبه ځانګړي اصول لري؟ همدا اصول موږ ته ښیي چې څنګه شیان ترتیب کړو او یا یوازې له منځه انتخاب کړو. په دې درس کې به پوه شو چې کله ترتیب اړین وي او کله یوازې یو انتخاب کافي وي. نو تر پایه پورې له موږ سره پاتې شي، ځکه چې په دې موضوع کې به نه یوازې فورمولونه زده کړو بلکې په عملي ژوند کې به یې د کارونې ساحې هم وپېژنو. لومړی راځئ چې د زده کړې موخې په ګډه وګورو. د زده کړې موخې. زده کوونکي به د دې درس تر پای وکولای شي چې د ترکیب او تبدیل مفهومونه زده کړي، د تبدیل او ترکیب ترمنځ توپیر وکړای شي. ګرانو زده کوونکو، د زده کړې موخې مو ولیدې. معلومه شوه چې په دې خپرونه کې به د احتمالاتو یوه بله په زړه پورې موضوع یعنې ترکیب او تبدیل ولولو. ګلونه زده کوونکو، که ستاسې له ټولګي څخه څو زده کوونکي داسې انتخاب کړو چې موږ ته هیڅ فرق ونه لري چې څوک مخکې او څوک وروسته یادیږي، چې دا انتخاب په ترکیب پورې اړه لري، نو راځئ لومړی به د ترکیب په مفهوم او تعریف ځان پوه کړو. د کا په شمېر غړو یو ګروپ له یو سیټ څخه چې n غړي لري په عمومي ډول په دوه ډوله صورت نیسي، چې په یو کې ترتیب په پام کې نیول کیږي خو په بل کې ترتیب اړین نه شمیرل کیږي. یوازې د هغوی ترکیب د پام وړ دی. په دې ترتیب یو ترکیب چې کا شیان له n بېلابېلو شیانو څخه مطلب وي داسې تعریفوو. د شیانو د ګروپ بندۍ شمېر د هغوی د نوبت سلسلې څخه پرته د ترکیب په نوم یادیږي. زیارکښو زده کوونکو، د ترکیب په مفهوم او تعریف خو پوه شوئ. په یاد ولرئ چې تل له ځان سره قلم او کتابچه ولرئ او مهم ټکي له ځان سره نوټ کړئ. اوس به راشو او د ترکیب فرمول به ولولو او دا به زده کړو چې ترکیب په کوم ډول محاسبه کیږي. د کا شیانو ترکیب له یوه n عنصره سیټ څخه داسې چې د شیانو ټاکلو ترتیب په پام کې نه نیول کیږي په ترکیب د n کا یعنې c n کا ښودل کیږي او عبارت دی له n د کا له پاسه ترکیبي امکانات څخه چې د کا په شمېر غړي یې پرته له ترتیب څخه ټاکل کیږي او فرمولې عبارت دی له ترکیب د n کا مساوي n د کا له پاسه چې دا مساوي کیږي له n فاکتوریال پر کا فاکتوریال ضرب د n منفي کا فاکتوریال، داسې چې کا لوی او مساوي له صفر څخه او کوچنی او مساوي له n څخه دی. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، دا مو زده کړل چې د کوم فرمول په مرسته د ترکیب محاسبه کولی شو. اوس به راشو او د موضوع د لا روښانه کولو لپاره به یو مثال حل کړو. تاسې هم راسره په ګډه وګورئ. مثال: له 30 تنو څخه 4 تنه په څو ډوله ټاکلی شو چې ترتیب پکې مهم نه وي. څرنګه چې د کسانو په ټاکلو کې ترتیب مهم نه دی، نو د ترکیب فرمول څخه استفاده کوو چې ترکیب د n کا مساوي n د کا له پاسه مساوي کیږي د n فاکتوریال پر کا فاکتوریال ضرب د n منفي کا فاکتوریال. پوهیږو چې د ټولو کسانو شمېر n مساوي 10 او د ټاکل شوي کسانو شمېر کا مساوي 4 دی. نو په فرمول کې د قیمتونو په وضع کولو سره لرو چې ترکیب د 10 او 4 مساوي کیږي 10 د 4 له پاسه مساوي 10 فاکتوریال پر 4 فاکتوریال ضرب د 10 منفي 4 فاکتوریال. اوس یې ساده کوو چې دا مساوي کیږي له 10 ضرب د 9 ضرب د 28 ضرب د 20 ضرب د 26 فاکتوریال پر 4 فاکتوریال ضرب د 26 فاکتوریال. 26 فاکتوریال له 26 فاکتوریال سره اختصاروو چې دا مساوي کیږي له 10 ضرب د 9 ضرب د 28 ضرب د 20 پر مخرج 4 فاکتوریال محاسبه کوو چې 4 ضرب د 3 ضرب د 2 ضرب د 1 کیږي. اوس د ضربولو څخه وروسته دا مساوي کیږي له 6,520 پر 24 چې د اختصار عملي څخه وروسته دا مساوي کیږي له 20,405. یعنې له 10 کسانو څخه 4 تنه په 20,405 ډوله ټاکلی شو چې ترتیب پکې په پام کې نه وي نیول شوی. ګلالۍ زده کوونکو، د ترکیب په اړه مو مثال حل کړ. اوس به پوه شوي یاست چې د ترکیب په واسطه څومره لارې شونې دي چې کسان انتخاب شي. اوس غواړم یو بل مثال هم درته حل کړم ځکه ډېر مسایل حلول د درس خورا ډېروي. نو راځئ د مثال هم په ګډه وګورو او حل یې کړو.
مثال له ای مساوي 1 2 3 4 او 5 سیټ څخه څو درې عنصره فرعي سیټونه جوړولی شو. پوهیږو چې په مثال کې له 5 غړو څخه د 3 غړو ټاکل دي. دا چې ترکیب عمومي شکل له ترکیب د n کا مساوي n د کا له پاسه مساوي n فاکټوریال پر کا فاکټوریال ضرب n منفي کا فاکټوریال څخه عبارت دی. اوس نو په دې فرمول کې n مساوي 15 او کا مساوي 3 قیمتونه وضع کوو چې ترکیب دی 15 او 4 مساوي 15 د 3 له پاسه مساوي 15 فاکټوریال پر 3 فاکټوریال ضرب 15 منفي 3 فاکټوریال. د ساده کولو څخه وروسته لیکو چې دا مساوي کیږي 15 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 فاکټوریال پر 3 ضرب 2 ضرب 1 ضرب 2 فاکټوریال. 2 فاکټوریال له 2 فاکټوریال سره اختصار وو او د ضربولو څخه وروسته دا مساوي کیږي شل پر 2 او د اختصار له عملي څخه وروسته دا مساوي کیږي له 10 سره. که له 15 عناصرو څخه 3 عناصر انتخاب کړو نو په پایله کې 10 3 عنصره فرعي سیټونه جوړولی شو. ګرانه زده کوونکو، د دې لپاره چې په دې موضوع مو ښه سر خلاص شي نو غواړم چې د دې مثالونو په توپیر یو بل مثال هم درته حل کړم ترڅو د موضوع په بېلابېلو اړخونو ښه پوه شئ. نو راځئ مثال په ګډه ګورو او حلوو یې. مثال په یو سیټ کې 15 تنه د لسم ټولګي زده کوونکي او 7 تنه د 12 ټولګي زده کوونکي شامل دي. د دوی څخه څو 15 نفري کمیټې جوړیږي داسې چې په هره کمیټه کې 2 تنه د لسم ټولګي او 3 تنه د 12 ټولګي زده کوونکي شامل وي. د دې مثال د حل لپاره لومړی د لسم او 12 ټولګیو د زده کوونکو د ټاکلو لارې پیدا کوو. 15 تنه د لسم ټولګي د زده کوونکو څخه باید 2 تنه انتخاب کړو. نو لیکو چې ترکیب دی 15 او 2 مساوي 15 د 2 له پاسه مساوي 15 فاکټوریال پر 2 فاکټوریال ضرب 15 منفي 2 فاکټوریال. د ساده کولو څخه وروسته حاصلوو چې 15 ضرب 4 پر 2 او د اختصار له عملي څخه وروسته دا مساوي کیږي له 10 سره. نو د لسم ټولګي د زده کوونکو د ټاکلو لارې 10 دي. اوس د 7 تنو 12 ټولګي زده کوونکو څخه باید 3 تنه انتخاب کړو. نو لیکو چې ترکیب دی 7 او 3 مساوي کیږي له 7 فاکټوریال پر 3 فاکټوریال ضرب 7 منفي 3 فاکټوریال. د لازمو عملیو د ترسره کولو څخه وروسته لیکو چې 7 ضرب 6 ضرب 15 پر 3 ضرب 2 ضرب 1. د ضرب له عملیې څخه وروسته د مساوي کیږي 210 پر 6 او د اختصار له عملیې څخه وروسته د مساوي کیږي 15 سره. نو د 12 ټولګي د زده کوونکو د ټاکلو لارې 15 دي. اوس د دواړو ګډه ټاکنه پیدا کوو. نو د کمیټې د جوړېدو ټولې لارې د لسم او 12 ټولګیو د زده کوونکو د ټاکلو د لارو د ضرب څخه عبارت دی. یعنی ترکیب دی 15 او 2 ضرب ترکیب دی 7 او 3 چې دا مساوي کیږي 10 ضرب 15 سره او د دوی د ضرب حاصل مساوي کیږي له 350 سره چې په پای کې وایو که 15 تنه د لسم ټولګي د زده کوونکو او 7 تنه د 12 ټولګي د زده کوونکو څخه داسې 15 نفري کمیټې جوړې کړو چې 2 تنې د لسم او 3 تنې د 12 ټولګي څخه وي نو ټولې 350 لارې لري. لایق زده کوونکو، په دې هیله چې تر دې دمه به په ویل شویو موضوعونو باندې ښه پوه شوي یاست. دا چې زده کړه یو اوږد مزل دی نو دمه کول پکې هم اړین وي ترڅو ذهن مو د نویو مفاهیمو د جذب لپاره تازه پاتې شي. نو زه او یوه لنډه دمه اخلو. له دمې وروسته د درس پاتې برخه مه هېروئ. ژر بېرته راګرځو. قدرمنو لیدونکو او ګلونو زده کوونکو، د خپرونې دوام ته پخیر راغلی. د ترکیب په اړه خو پوه شوئ. اوس به نوې موضوع ولولو. په دې موضوع کې به د عناصرو یا شیانو ترتیب هم په پام کې ونیسو چې دې ته تبدیل وایي. نو را به شو او د تبدیل په مفهوم او تعریف به ځانونه پوه کړو. ښه ورته ځیر شئ. د عددونو او شیانو داسې تنظیمول چې نوبت او سلسله په پام کې ونیول شي د تبدیل په نوم یادیږي. ښه ګرانه زده کوونکو، د تبدیل تعریف مو ولید. هیله ده چې زده کړی به مو وي. اوس به یې فرمول هم وړاندې کړو. نو راځئ فرمول په ګډه وګورو. د هغو ترکیبونو شمیر چې د کا غړو د پرله پسې ترتیب په انتخاب کې له ان غړو څخه په پام کې نیول شوی وي له کا فاکټوریال ضرب ترکیب د ان کا سره مساوي دی. دغه ترکیب د تبدیل په نامه یادیږي او په وی ان کا سره ښودل کیږي چې په لاندې ډول محاسبه کیږي. وی
n کا مساوي کا فاکتوریال ضرب دی ترکیب دی n کا چې دا مساوي کیږي کا فاکتوریال ضرب دی n فاکتوریال پر کا فاکتوریال ضرب دی n منفي کا فاکتوریال په پایله کې v n کا مساوي کیږي له n فاکتوریال پر n منفي کا فاکتوریال سره. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو د تبدیل تعریف او فرمول مو ولوست. هیله لرم چې زده کړی به مو وي. اوس به راشو او په اړه به یو مثال حل کړو ترڅو ښه پوه شو چې تبدیل په کوم ډول پیدا کولی شو. مثال په څو ډوله کولی شو چې له 30 تنو ګډون کوونکو څخه 4 تنه د مشرتابه لپاره داسې وټاکو چې یو تن رئیس، یو لومړی مرستیال، یو دویم مرستیال او 4م تن د منشي په توګه دنده ترسره کړي. غواړو چې له 30 تنو څخه 4 تنه داسې وټاکو چې ترتیب پکې په پام کې نیول شوی وي. څرنګه چې دلته وظیفې مشخصې دي نو ترتیب مهم دی. نو د v n کا مساوي n فاکتوریال پر n منفي کا فاکتوریال فرمول څخه ګټه اخلو. څرنګه چې ټول تعداد n مساوي 30 دی او د ټاکونکو تعداد یعنی کا مساوي 4 دی. نو تبدیل په دې ډول پیدا کوو چې تبدیل دی 30 4 مساوي کیږي 30 فاکتوریال پر 30 منفي 4 فاکتوریال چې دا مساوي کیږي 30 ضرب دی 29 ضرب دی 28 ضرب دی 29 ضرب دی 26 فاکتوریال پر 26 فاکتوریال چې د ضربولو څخه وروسته دا مساوي کیږي له 650,200 یعنی په دې انتخاباتي غونډه کې د مشرتابه د ټاکلو لپاره 650,200 مختلف امکانات شته. ګلالۍ زده کوونکو که مو په یاد وي په تېرې خپرونې کې موږ او تاسې ترتیب زده کړ او اوس خو په دې هم پوه شو چې تبدیل او ترکیب څه ته ویل کیږي. نو د دې لپاره چې دا موضوعګانې مو په ذهن کې د تل لپاره ځای ونیسي په جدول کې په لنډ ډول درته تشریح کوو. یو جدول داسې ترتیبوو چې 3 ستونونه ولري چې په لومړي ستون کې د غړو ټاکل کېدل، دویم ستون کې پرته له تکرار او په دریم ستون کې د تکرار سره امکانات لیکل شوي دي. نو د کا کوچنی او مساوي له n لپاره پرته له تکراره ترتیب یعنی p n کا مساوي کیږي له n فاکتوریال سره چې دلته n مساوي کا دی او له تکرار سره ترکیب یعنی p n کا مساوي کیږي n فاکتوریال پر کا فاکتوریال. همدارنګه په دویم سطر کې ترکیب غوړه پیدا کړو چې که چیرې کا کوچنی او مساوي له n وي نو پرته له تکرار سره ترکیب د n کا مساوي کیږي n د کا له پاسه او دا مساوي کیږي له n فاکتوریال پر کا فاکتوریال ضرب n منفي کا فاکتوریال سره او د کا کوچنی او مساوي له n لپاره له تکرار سره ترکیب یعنی c n کا مساوي ده n جمع کا منفي او د کا له پاسه. او په همدې ترتیب په دریم سطر کې غواړو تبدیل محاسبه کوم. نو د کا کوچنی او مساوي له n لپاره پرته له تکراره تبدیل یعنی v n کا مساوي کا فاکتوریال ضرب n د کا له پاسه او دا مساوي کیږي له n فاکتوریال پر n منفي کا فاکتوریال سره او د کا کوچنی او مساوي له n لپاره له تکرار سره تبدیل یعنی v n کا مساوي دی n په توان دی کا سره. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو هیله ده چې اوس به د ترتیب، تبدیل او ترکیب په مفهوم هم پوهېدلي یاست. څنګه چې په یو موضوع کې د زیاتو مثالونو حلول موضوع ښه روښانه کوي نو اوس به راشو او یو بل مثال به هم په ګډه وګورو او حل به یې کړو. مثال د یوې سکې په اچولو سره چې د راتګ امکان یې شیر یا خط ممکن دی او د هرې خوا د راتګ احتمال یې 1/2 دی په پام کې ونیسئ. که چیرې سکه 2 ځلې، 3 ځلې، 6 ځلې، 8 ځلې او یا 14 ځلې وغورځول شي د همچانسه پیښو حالتونه یې په ونیز ګراف کې راکړل شوي دي. د هر ځل اچولو د احتمال لپاره یې جدول ترتیب کړئ. د شیر او خط د راتګ احتمال په 1، 2، 3 او 4 ځلې اچولو کې په دې جدول کې راټول شوي دي چې جدول په دې ډول دی چې لومړی سطر د سکې د غورځولو شمېر او دویم سطر د خط د راوتلو شمېر ورښیي. یعنی که چیرې موږ سکه هیڅ ونه غورځوو نو د خط د راتلو امکان 0 دی او احتمال هم 1 دی. که چیرې سکه یو ځلې وغورځوو نو 2 حالت لري، یا به هیڅ خط نه راځي او یا به یو ځلې خط راځي چې دوی احتمال 1/2 او 1/2 دی. که چیرې 2 ځلې سکه پورته وغورځوو نو 3 حالت راځي، یا به هیڅ خط نه راځي، یا به یو ځلې راځي او یا به هم 2 ځلې راځي. که چیرې هیڅ خط را نشي احتمال 1/4 او که چیرې یو ځلې خط راشي احتمال 2/4 او که چیرې 2 ځلې خط راشي نو احتمال 1/4 دی. که چیرې سکه
درې ځلې پورته وغورځوو نو څلور حالته شتون لري. یا به هیڅ خط نه راځي، یا به یو ځلې خط راځي، یا به دوه ځلې خط راځي، او یا به هم درې ځلې خط راځي. که چیرې هیڅ خط را نه شي نو احتمال یو پر اته دی. که چیرې یو ځلې خط راشي احتمال درې پر اته دی. که چیرې دوه ځلې خط راشي احتمال درې پر اته دی. او که چیرې درې ځلې خط راشي نو احتمال یو پر اته دی. همدارنګه که چیرې څلور ځلې سکه پورته وغورځوو نو پنځه حالتونه شتون لري. یا به هیڅ خط نه راځي، یا به یو ځلې خط راځي، یا به دوه ځلې خط راځي، یا به درې ځلې خط راځي، او یا به هم څلور ځلې خط راځي. که چیرې هیڅ خط را نه شي نو احتمال یو پر شپاړس دی. که چیرې یو ځلې خط راشي احتمال څلور پر شپاړس دی. که چیرې دوه ځلې خط راشي احتمال شپږ پر شپاړس دی. که چیرې درې ځلې خط راشي احتمال څلور پر شپاړس دی. او په پایله کې که چیرې څلور ځلې خط راشي احتمال یو پر شپاړس دی. که چیرې جدول ته په ځیر سره پاملرنه وکړئ د هر ځله د احتمال د کسرونو په صورت کې یو نظم وینو چې د بینوم په انکشاف کې په ترتیب سره د حدونو ثابت ضریبونه دي چې لومړي ځل لپاره د پاسکال لخوا وپېژندل شول او تر اوسه پورې د هغه په نوم یادیږي. دا نظم چې په شکل کې وینئ په یوه لیکه کې اعداد د کیڼې او ښي خوا د عددونو سره په پورته لیکه کې د جمع په اساس لاسته راغلی دي. په دې ترتیب کولی شو چې مثلث تر بې نهایت پورې دوام ورکړو. که چیرې هغه د یو دوه جملهیي لینکشاف سره پرتله کړو لکه د راکړل شوي پاسکال مثلث عددونه دي. مثلا پاملرنه وکړئ چې د دوه جملهیي په انکشاف کې له هغو عددونو چې ضریبونه دي د مثلث له اعدادو سره یو شان دي. یو، 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 دوه، یو، یو، درې، درې، یو، یو، څلور، شپږ، څلور، یو. تاسې ګورئ چې د پاسکال مثلث راکړل شوی دی. که پام وکړئ نو د عددونو د دې ترتیب په مرسته کولی شو چې هغو مطابقتونو ته انکشاف ورکړو چې د A جمع B کل په توان د A شکل ولري. مثلا A جمع B په توان د صفر چې د مساوي کېږي له یو سره، A جمع B په توان د یو چې د مساوي کېږي له یو ضرب د A جمع یو ضرب د B یا A جمع B سره. په همدې ډول A جمع B کل مربع مساوي کېږي له چې انکشاف ورکړو د کېږي یو ضرب د A مربع جمع دوه ضرب د AB جمع یو ضرب د B مربع یا هم A مربع جمع دوه AB جمع B مربع. په همدې ترتیب A جمع B کل مکعب مساوي کېږي له یو ضرب د A مکعب جمع درې ضرب د A مربع B جمع درې ضرب د A B مربع جمع یو ضرب د B مکعب. او بالاخره A جمع B کل په توان د څلور چې مساوي کېږي له یو ضرب د A په توان د څلور جمع څلور ضرب د A مکعب B جمع شپږ ضرب د A مربع B مربع جمع څلور ضرب د A B مکعب جمع یو ضرب د B په توان د څلور. په همدې ډول کولی شو چې دغه ضریبونه د A جمع B کل په توان د n په انکشاف کې n د کله پاسه د ضریبونو استعمال په لاندې ډول ولیکو. A جمع B کل په توان د n مساوي n د صفر له پاسه A په توان د n جمع n د یو له پاسه A په توان د n منفي یو ضرب د B جمع. په همدې ترتیب ادامه لري تر جمع n د n منفي یو له پاسه A په توان د n منفي n منفي یو ضرب د B په توان د n منفي یو جمع n د n له پاسه B په توان د n چې دا کولی شو د مجموعه په ډول هم ولیکو چې د مساوي کېږي مجموعه د ک د صفر څخه تر n پورې A په توان د n منفي ک ضرب د B په توان د ک. نو د خط راتللو احتمال په ک اومه مرتبه کې عبارت دی له احتمال د خط راتګ مساوي n د ک له پاسه پر دوه په توان د n سره. ګرانو زده کوونکو، اوس نو په دې پوه شوئ چې ترکیب او تبدیل څه ډول محاسبه کیږي. دا چې د خپرونې څو دقیقې په واک کې لرو نو زه او یو بل مثال هم حلوو. مثال د سور، شین، تور او سپین رنګونو څخه چې رنګونه یې تکرار نشي څو درې رنګه بیرغونه جوړولی شو. د مثال له حل څخه پوهیږو چې د رنګونو ترتیب مهم دی. نو د تبدیل له فرمول څخه کار اخلو، یعنی تبدیل n او k مساوي کیږي n فاکتوریال پر n منفي k فاکتوریال سره. څرنګه چې څلور رنګونه لرو نو n مساوي څلور دی او درې رنګه بیرغونه ترې جوړوو نو k مساوي درې دی. اوس دا قیمتونه په فرمول کې وضع کوو چې تبدیل دی څلورو درې یعنی v څلورو درې مساوي کیږي څلور فاکتوریال پر څلور منفي درې فاکتوریال چې دا مساوي کیږي څلور فاکتوریال پر یو فاکتوریال سره. څرنګه چې د یو فاکتوریال له یو سره مساوي کیږي نو یوازې د صورت حاصل پیدا کوو چې څلور فاکتوریال مساوي کیږي څلور ضرب د درې ضرب د دوه ضرب د یو سره چې دوی د ضرب حاصل مساوي کیږي له څلرویشت سره. په پایله کې له سور، شین، تور او سپین رنګونو څخه څلرویشت درې رنګه بېلابېل بیرغونه جوړولی شو.
قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو په دې خپرونې کې مو د ترکیب او تبدیل په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې. مثالونه مو حل کړل او پوه شو چې کله ترتیب مهم وي نو تبدیل کاروو او کله چې یوازې انتخاب مطرح وي نو د ترکیب څخه کار اخلو. دا چې د خپرونې وروستۍ شیبې دي نو موضوع به راټوله کړو او د درس مهم ټکي به په ګډه وګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې د عددونو، شیانو یا اجزاو داسې ګروپ بندي چې ترتیب پکې په پام کې نه نیول کیږي د ترکیب په نوم یادیږي. کله ان شیانو څخه کا داسې چې کا کوچنی او مساوي له ان څخه د شیانو ټاکل وي چې د ټاکلو ترتیب پکې په پام کې ونه نیول شي، د ترکیب د کا څخه تر ان پورې په شکل ښودل کیږي او فرمول یې عبارت دی له د عددونو، شیانو یا اجزاو داسې تنظیمول چې ترتیب او نوبت سلسله پکې په پام کې ونیول شي تبدیل بلل کیږي. که ان متمایز شیانو څخه کا شیانو ټاکل داسې چې کا کوچنی او مساوي له ان څخه وي د تبدیل د ان نه د کا په شکل ښودل کیږي او د لاندې فرمول په مرسته محاسبه کیږي. ګرانو زده کوونکو او معزز لیدونکو د ترکیب او تبدیل په اړه مو درس همدومره و. کوښښ وکړئ چې د خپرونې څخه وروسته یاده موضوع له ځان سره تمرین او تکرار کړئ. تر بیا چې له یوې بلې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په مهربانه رب مسپارم. الله مو مل او ملګری شه.